راځو د بحث موضوع ته. د افغانستان د امنیتي ځواک په خاصه توګه پولیسو د تلفاتو او د امریکا په مشرۍ او هڅو د سیمې د ثبات په اړه د ولسي جرګې د غړي عبدالحی اخندزاده صاحب نظر اخلو چې د کابل سټوډیو کې زموږ بلنه منلې. اخندزاده صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم. مننه. تاسو د کلو او بانډو پورې د دې ولسي خلکو سره تماس کې استئ. ستاسو معلومات څه دي چې څه باید یا نظر هم څه دی چې څه باید وشي اصلا یا شوی وی چې د دې نه وروسته مثلا د ملي امنیتي ځواکونو دغه عمره تلفات اصلا ونشي یا د تلفات کم شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته او ټولو درنو محترمو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا دا د تشویش ځای دی ځکه چې زموږ امنیتي ځواکونه هر ورځ او هر کال تر بل کال تلفات زیاتیږي او ډیر زیات په شهادت رسیږي. خو زه فکر کوم ما په نظر دا یو د ضعیف مدیریت او بې کفایته او په فساد کې اخته مدیریت دا د مرکز په کچه هم د ولایتو په کچه د دې لامل ګرځېدلی دی چې زموږ ډیر امنیتي ځواکونه د جنګ په ډګر کې موږ د لاسه ورکوو ځکه چې دوی هغه صحیح نسي مدیریت کولی، صحیح رهبري نسي کولی، صحیح امانګي نسي کولی. نو دا هغه مسایل دي چې زموږ امنیتي ځواکونو تلفات ورځ په ورځ زیاتیږي. دومه موضوع دا ده چې طالبان تاسو ته معلومه ده چې هر کال نوي تکتیکونه په عملیاتو کې کاروي او زموږ د حکومت په امنیتي ځواکونو په مقابل کې د نوي لارو څخه تګلارو څخه کار اخلي او زموږ حکومت هغه زاړه پالیسي هغه زاړه د عملیات چې کوم دي ترسره کوي په هغه زاړه طریقه باندې مخ ته ځي او په دې باندې هم زموږ امنیتي ځواکونو ته زیات تلفات اوړي. دومه موضوع دا ده چې هر وخت زموږ امنیتي ځواکونه په ځینو ولسوالیو کې تر محاصرې لاندې راځي، هغه په څو ورځې هلته پاتې وي، هغو ته په صحیح وخت باندې هغو ته رسیدګي نه کېږي د مرکزي ادارې د خواڅه د ولایات او مرکزي حکومت د خواڅه. نو هغه بیا د داسې مشکلات سره مخامخ کېږي لکه د جانخیل ولسوالۍ یو مثال در کوم. هغه د ډېرو ورځو څخه مشکلات ورته محاصره او هغه د کومک غوښتنه کوله، هغو ته کومک ورونه رسېدی پر وخت باندې. بله دا بل هم ډېره مهمه ده. تاسو هم جریان کې استئ. دا د نظامیانو په غیر د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 15,000 ډیر ملکي خلک هم وژل شوي دي په همدغه رنګ جنګونو کې. تاسو د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ چون استازي استئ د ولس په خپلو سیمو کې تاسو د اوربان یا مذاکرې کولو کوم کوشش کړی دی؟ طالب داسې خلک دي تاسو وګورئ چې طالب هیڅ رحم پر هیڅ نه پر ملکي باندې کوي، نه پر یو تجار باندې کوم رحم لري، نه پر سرباز خو بیخي نه لري. ته په هلمند کې دا اوس ډیر زیان هم ځاني او مالي ملکي خلکو ته ډیر اوښتی دی په دغه تیرو عملیاتو کې چې کوم طالبان د خوا ترسره سوي یا د حکومت د خواڅه. حکومت بیا هم ډیر مسایل په نظر کې نیسي چې ملکي خلکو ته تلفات وانه وړي یا تاوان ونه رسیږي او طالب بالعکس د ملکي خلکو د ځایونو څخه بیخي استفاده کوي او هغه د ملکي خلکو څخه د جنګ په وخت کې د جنګ په دغه کې د هغو د کورونو څخه استفاده کوي، د هغو په وخت کې چې مشکلات ورته راځي د هغو څخه په هغو باندې کوشش کوي چې خپل ځان د منطقې څخه وباسي. خو طالب سره مو خبرې کول فکر کوم چې نتیجه هم په هېڅ وخت کې نه لري او موږ دې توانیم نه لرو چې موږ مستقیما د طالبانو سره په داسې مسایلو کې خبرې وکړو. زه بل اړخ ته راځم چې تاسو ته امکاني ښکاري امریکایي جنرالان وایي چې دا د داعش او یاغي ډلو د دې خارجي اکمال او ملاتړ نه ډېر اندېښمن دي. آیا تاسو په دې سرحدي سیمو کې د دې قومي مشرانو یا د محلي جرګو د لارې نه نشئ کولی چې د دې بیروني مداخلې مخنیوی وکړئ یا د اقل دا موضوع مطرح کړئ د سیمه باندې خصوصا ډیورند کرښې باندې؟ خو دا باید وسی پر دې خو دا داسې دا امکانات ضرورت لري. دا حکومت باید د وکیلان سره امکانات هغو ته ورکړي، مشرانو ته امکانات ورکړي چې پر هغو باندې کار وسي او هغه دې ته جوړ سي. معنې په افغانستان کې مهم رول هم دغه لوبولی سي چې د خلکو د مشرانو څخه کار وسي او کار واخیستل سي او هغو ته امکانات ورکړل سي. دا یوازې په سرحدو کې نه، زه کولی شم زه مثال درکړم چې د هلمند په ولسوالۍ کې موږ کولی سو چې پر خلکو سرمایه ګزاري وکړو او هغه خپل ځان ته راجذب کړو او د هغو همکاري ځان ته راوړو او د طالب په مقابل کې ودرو او په سرحدي منطقو خو بالکل دا مهمه خبره ده چې باید د پارلمان وکیلان دومره امکانات نه لري چې حکومت ورسره همکاري ونه کړي او هغو ته امکانات برابر نه کړي. یو ډېر لنډ نظر دی اخلم اخندزاده صاحب مخکې چې خدای پاماني وکړي تاسو د هند، امریکا او افغانستان د دې راتلونکي لیدنې په اړه څه وایي چې د پاکستان په غیر به دوی د افغانستان د امن کولو دپاره کوم کار وکړی شي که نه؟ لږې مشخص راکړئ جواب.
کېده زیات موږ ډېره تمه د هندوستان حکومت ته ډېر تمه لرو د دوی د همکارۍ په تمه یو ډېر چې نور هم په امنیتي بخش کې موږ سره همکاري وکړي زه فکر کوم دا ډېر مثبت اقدام او د دې موږ په کلکه سره هرکلی کوو او دا به د افغانستان په امنیت کې یو مثبت تاثیرات ولري د ځان سره. مننه عبدالحی اخندزاده صاحب کورم ودان چې زموږ بلنه منلې وه، سټوډیو ته هم تشریف راوړی او په دې مهمې مسلې نظر شریک کړو. کورم ودان.